وایي مورې کوچي ته مې ور نه کړې باران به ووري ما به اوښ پسې لیږي نه. سلامونه ښه راغلاست زما یوټیوب چینل خپرونو مینوالو ته په دې هیله چې روغ او جوړ راته اوسېږئ. څنګه چې ګورئ د پښتنو ویاړ لونګۍ مې په سر باندې ایښې ده او راغلی یم کوچه شوی یم د یو څو شیبو لپاره. غواړم چې تاسو ته یو خوندوره خپرونه لږ شانتې وړاندې کړم، هغه هم د کامې ښکلې ولسوالۍ نه. دلته دا کوچان وروڼه چې دي رمې لري، خیمې لري او په ژمي کې دا د دو ځای دی. دلته راځي ځکه چې کوچاني ژوند کې بلا خوندونه پراته وي. په اوړي کې یخو ځایونو ته ځي او په ژمي کې بیا ګرم ولایتونو ته راځي. دا سره به خبرې اترې وکړم. ستړی مه شې باداره. اوسې وروره ښه یې په خیر یې؟ څنګه یې؟ ښه یې په خیر طبعه دې ښه ده؟ ستا نوم څه دی؟ د کوم ځای؟ نوم مې عمران دی، د همدې کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. عمرانه څومره وخت کېږي چې دا رمې پیاولو ته وباسې؟ ماشوم وې، رالوی شولې، ځوان یې اوس څومره موده خو د ماشومتوب نه بس همدې رمې پسې وو، په ښه او بد باندې پوه شوي وو. بس مکتب یې راباندې نه دی ویلی، همدې رمې پسې خوشي دې رمې پسې مزې خو تا وکړلې، کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې. کوم ولایت دې ډېر زیات خوښېږي؟ ژمي کې کوم هلته وړئ؟ اوړي ته کوم هلته وړئ؟ زما خو خپله لوګر ډېر خوښېږي. لوګر مین شوی خو به نه یې هلته؟ نه 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 مین شوی نه یم، خو لوګر ولایت دې خوښېږي. دا ځینې چې رمې پیاولو ته راځي، رمې چې پیایي بس ورسره تولۍ شپېلۍ هغه غږی، تا سره څه دي؟ نه شپېلۍ ما نه کور کې پاتې شوې. شپېلۍ پاتې ده. اوس د چیرې دا مالونه وړي وو پیاولو ته؟ بس دلته ښکته م وړي وو، همدغه ټاپو دی، همدې کې کله ښکته سر ته ځو کله بر ته. ټاپو دی، دا د ژمي لپاره ستاسو لپاره ښه ځای دی. همدغه ځای ښه ځای دی. یو نیم چې څوک رمې راوباسي پیاولو ته راځه، مخ ته راځه، رمې پیایي، ځان سره مستې، شودې، هر څه راوړي. نو ستاسې دا ډوډۍ خوراک څنګه کېږي؟ دا ډوډۍ خوراک بس مونږ کله قورت او کله شیدې او کله ماستۍ بس همدا. تا ته څه ډېر زیات خوند ده؟ زما خپله قورت ډېر خوښېږي. قورت دې خوښېږي؟ نه مې خدای تکړی داسې غېږه نه سو؟ ولا بس ته مېلمه نه وروره نه کېږي. ولې کوم پښتې یم ماته نه کې کوم ځای؟ نه ته مېلمه یې. دا کوچان چې دي ډېرې ښکلې سندرې وایي، یګان زمزمه هم کوي، ټپې وایي. څه درته درځي؟ زمزمه خو مې درته اوس وکړله. دا خو موږ د یوټیوب لپاره ریکارډو. لږه خوږه زمزمه وکړه چې ترې خوند واخلو. کوچانۍ سندره راته ووایه، مخ دې راواړه او کامرې خواته په طرز کې ووایه. کوچانۍ سندره خو مهرباني. خو بس چې هر یو دې زده یې راته ویل. یو زړه مو ته یې د ژوند اوبه مو ته یې شکر نعمت دې زمونږ چې شته او شته مو ته یې د مینې کور یې زمونږ وطنه مور یې زمونږ د مینې کور یې زمونږ وطنه مور یې زمونږ کور یې زمونږ وطنه مور یې زمونږ. راځه چې ځو بس دا رمې به لږ زره وخوري. خوشحاله راځه. جانانه خپل کار دې کوه، خپل کار به کومه. څه وایې؟ کامرې خواته دې مخته واړه. وای په یارې زوړ سړی ځوانېږي ګرانه، او ما نه شپېتو کلونو جوړ کړه بوډۍ کړمه. وای یو چکچه. وای جدایي راغله لارې دوه شوې اشنا.
مرګ مې قبول د جدایي د نه قبلومه وای صبر او جانانه تاو شلوي او تاو